پاکستان کې پر اورګاډي برید بلوچ ځانمرګو د اورګاډي د برمته کسانو د خلاصون عملیات پیچلي کړي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. بلوچ ځانمرګو بریدګرو د هغو مسافرو د خلاصون لپاره د پاکستاني پوځ عملیاتي چارې ټکنۍ کړې دي چې وسله والو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه اورګاډي د برید پر مهال نیولې دي. تېره ورځ شاوخوا 50 وسله والو پر جعفر اکسپریس اورګاډي توغندي وتوغول او وروسته شاوخوا 400 کسان چې ویل کېږي د پاکستان د پوځ استخباراتو او پولیسو سرتیري پکې د لا ځان سره برمته نیولي دي. دغه اورګاډی د سهشنبې په ورځ له کوټې نه پېښور ته پر لاره و چې د بولان غاښې په دهداره سیمه کې تر برید لاندې راغی. د پاکستان پوځ د پوځي تجهیزاتو او چرولکو له لارې په لرې غرنیو سیمو کې د برمته کسانو د خلاصون عملیات پیل کړي، خو سرچینې وایي چې د سپارلیو په منځ کې د بلوچو ځانمرګو بریدګرو حضور د پوځ د خلاصون عملیات ټکنۍ کړي دي. د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې تر دې دمه 155 مسافر خلاص شوي، خو بلوچ آزادۍ پوځ پرون اعلان وکړ چې نور مسافر یې خوشي کړي او یوازې د پاکستان د پوځ او امنیتي ادارو کارکونکي یې له ځان سره نیولي دي. د بلوچستان د آزادۍ پوځ ګواښ کړی چې که بلوچ سیاسي بندیان، فعالان او ورک شوي کسان چې د پوځ لخوا تښتول شوي بلل کېږي په 48 ساعتونو کې خوشي نشي، نو هغوی به برمته کسان ټول ووژني. د دغې ډلې یو جنګیالی چې د اورګاډي پر چاته ناست و د بلوچستان له خلکو غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر ضد د دوی د جګړې ملاتړ وکړي. سرچینې وایي چې د اورګاډي تر برمته وروسته بلوچ جنګیالو د مسافرو پیژندګلوي پیل کړه او د پوځیانو او امنیتي کارکونکو پلټنه یې کوله.